أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذا دا غرکم الثیل واشه والحشیش واشه. ثیل چې دی دا شنو وښو ته ویل کیږي چې زرغونه شنه واښه، او حشیش چې دی دا وچ وښو ته ویل کیږي. وما هغه ینبتو چې راشنه کیږي فی الارض په مځکه کې چې هر شی مځکه راشنه کوي، که درخته وي که واښه وي، هر هغه شی ما دام در څو پورې چې قائما ولاړ وي علی الارض په مځکه باندې یطهرو پاکیږي بالجفاف په وچېدو سره. دا چې وچ سو مردار سوله، بیا چې وچوالی دی لرالی دا پاک سو مطلقا. ذکره ذکر کړی دی الزندویستی، هغه ذکر کړی دی. وعن محمد بن الفضل د هغه څخه روایت دی چې الحمار حمار خر اذا هغه بالک بولی وکي فی المثیلتی په شنو وشو کې، په ولاړو وشو کې، ووقع علیها واقع سو پر دی باندې الطل شونو یا شبنم، دا پر واقع شو 3 مرات 3 واره. ووقع واقع سو علیها پر دی باندې الشمس المر 3 مرات 3 واره. فقط طهر دا پاکیږي. کچیر واشه ولاړ ولا دا مردار سول، بیا پر دی باندې شونو 3 واره وسلو، 3 واره المر پر واخاتی، نو دغه چې دی دا پاک سول، د دې پاکوالی بس په دی باندې راځي. وكذا دا غرکم الحجر دبر والعجور او خشته اذا كان کچیر و مفروشن پر سوي و پمزکه کې یطهرو پاکیږي بجفا په وچېدو سره. پمزکه کې خشته د یا دبر د دا باندې مرداری وسوه، یعنی دا مردار سوله، بیا دا چې وچ سو اثر ولاړی، بس دا مرداری ختم سو، دا پاک سو. و اما په تحقیق سره ان كانت کچیر و موضوعه اشول سوي و تنقل نقل کېدله و تحول ګرځېدله، د دې ځاسه لری کېدله سو لوړه پرتاوله، یعنی پمزکه کې دنه نه و لابد چاره نسته من الغسل د پرمنزل سره دی، دا به خامخا پرمنځي، که خشته ده که ډبره ده دا به بیا پرمنځي. وکذا دا غرکم اللبنتو هغه خشته چې د کچه خشته ده، یعنی د خاور خشته ده، یو هغه پخه خشته ده چې هغه ته اجور ویل کیږي. لبن چې بیا دی هغه و د کچه خشته ته لبن ویل کیږي. اذا كانت کچیر و مفروشتن پرش ولا بند ولا پمزکه کې، یعنی پمزکه کې پرشه و جازت روادي الصلاه المنز علیه پر دی باندې بعد جفاف ورسته د وچېدو چې وچسو، بس پر دی ځای باندې بیا المنز روادي. و ذکر شوی دی په موضع آخر کې په بل ځای کې ذکر شوی دی اذا كانت کچیر و الحجر دبره تشربت النجاسه که جذبول زویشل نجاست تطهر پاکیږي بجفاف په وچېدو سره. و ان كانت کچیر ما تشربت نجوه مرداری، یعنی دا مرداری ځان ته نه جذبوله، لا تطهرو بیا نه پاکیږي. ګوره که چیرې ډبرې مرداری ځان وخواته جویشل، یعنی دا مرداری ورننوتله، دغه بیا په دغه په وچېدو سره پاکیږي. او که چیرې مرداری نه جویشله ځان ته، ځان دپاره ځان خواته نه جذبوله، لا تطهرو نه پاکیږي الا بالغسل مگر نه په پرمنځلو سره، دا به پرمنځي دا بیا پاکیږي. که چیرې نه پرمنځي بیا نه پاکیږي. الماء اوبه و تراب خاوري اذا خلطت سره ګډ سي دا دواړه وکانه وي احدهما یو د دې سو نجسن مردار وي، خاوره یا اوبه دا چې سره ګډي خټ جوړي. که چیرې اوبه مرداري وي یا خاري مرداري ولې، نو دا یو د دې سم مردارو نجسن مردارو پطوینو خټ چې دي نجسن مرداري دي، دا خټ مرداریش. وقيل قيل بیا وایي العبره عبرت چې دی للماء وبولر دی. که چیرې اوبه مرداري وي بیا مرداره ده دا خټه، که چیرې اوبه حلالې وي خاوره مرداره وه بیا دا خټه حلاله ده. دا د قیل بعضې علماو قول دی. وقیلا بعضې علما بیا وایي للتراب او عبرت چې دی هغه تراب لر دی. که چیرې اعتبار د ترابو دی د خاورو دی، که چیرې خاوره مرداره ول دغه خټې مردارې دي، که خاوره نه مرداره بیا دا خټې نه دي مردارې. وقیل قیل علما بیا وایي، بعضې نور علما بیا وایي للغالب دپاره د غالب دی. که چیرې اوبه مردارې ولې ډیری ولې در خاوره، نو بس دا خټه مرداره سو. او که چیرې خاوره مرداره وله ډیره وله در اوبه بیا دا خټې مردارې دي. چې کم شی ډیر وله اندازه د کم شی زیاته وله هغه دغه دی، هغه پاکي راځي یا مرداري راځي په هغه باندې. والطين خټ نجس مرداري اذا ها وخت جوعل چې وګرځي منه د دې سه کوزه د دې سه جوړه سي، او القدرو یا کټو جوړه سي د دې سه فتوبخ په خاصي یکونه کیږي طاهرن پاکي. د مردارو خټو څخه یو چا کوزه جوړه کله یا کټو جوړه کله بیا دا په خاص و په بټي کې دا پاکیږي، یکونه طاهرن دا پاکیږي. ولو احرقت کچیر وسوسل سي العذره مرداري والروس او شخایي فصار وګرځي د رمادن ایره، شخایي یا مرداري ګند
نیالګي راواخیستل وسوځل ایریجن جوړې سولې او ما ته یا مړ سو حمارن خر فی المملحتي په مالګه کې د مالګې هغه ځای چې مالګه کې جوړیږي په دا ځای کې خر د حالته کې مړ سولو کې ختم سو په ساره ملحن مالګه جن جوړ سو د خره سم ګوره د دغه شخیوسه د مردارۍ سه د دغه چې ایرې جوړې سولې دا یو او یا خر په مالګه د مالګې په ځای کې مالګه سو حالته مړ سولو مالګه جن جوړ سو او وقع یا واقع سو روس شخي پلبيري په څاکي په ساره وګرځېدی ما تن خټه جن جوړ سول زالت زایل سو د دې درست شان سه نجاستن مرداري د دې سه مرداري وای ختم سوله وطهر پاکیج عند محمد پنیز د امام محمد صاحب رحمت الله علیه خلاف ابي صاحب رحمت الله امام صاحب په دې کې اختلاف کړی دي حتی داسې وخت لو اوکل کچيري وخړل سو الملح مالګه وصل المنذ وصول على ذلك الرماد پر دغه یری باندې چې د مرداري یری دي د مرداري سوځل د دې سری جوړ شوی دي جازت رواتي یعنی د مالګه خورل هم راي جایز دي چې د خره سم مالګه جوړه شوی د خر مالګه شوی دي او دغه یری چې دغه دالته دي پر دغه ځای باندې منجایز دي دا کم د مرداري یری چې دي پر دې منجایز دي ولو وکا کچیر واقع سو ذلك دغه رماد یری دغه یری واقع سو په الماء په بو کې ولودي الصحيح صحیح خبره چې د انه داده يتنجس مرداري کچیر دغه د مرداري یا د شخيو یری دا راوصل چې په بو کې ولودي ښه خبره یا صحیح خبره داده چې دغه وب مرداري وکذا دغه رقم الاجور خشته يطهر پاکیج بالغسل په پرمنزول سره ثلاثا درې واره خشته په درې واره پرمنزول سره پاکیج وجپاپی او په وچېدو سره چې درې په واره پرمنځه او وچه کې ظاهرا پښکارا سره چې وچه سي حتی در داسې وخت پورې لو وقعت کچیر ولوده قطعه یو ټوټه منه د دغه سپل مای په بو کې يتنجس د او بمرداري کچیر ټوټه د دې څخه الاسي د اخر څه بس دا او بمرداري په دې باندې او بمرداري وکذا ذکره فی المحيط صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين